बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشي ملګرو په دې نننۍ کلاس کې مستاسو د پاره سلبزونه راوړي دي چې د هغې معنی بم درته کوم او هغه برته په جملو کې هم استعمالوم کلاس تر اخره پوری وګورئ پهلنې ټکی دی موږ سره swim وی لامبلو ته swim in the shallow water په رنګو اوبو کې لامبا یعنی په جوور اوبو کې ملامبا سویر وی قسم تا do you swear آیا ته قسم خوري کوم منګ یو کاستوي چې آیا ته په دې سیز باندې قسم خوري په انګلیش کې ورته وی do you swear stand ودرېګا stand near the door دروازې سره خوا کې ودرېګا کوم یو کاستوي چې دروازې سره خوا کې ودرېګا نو په انګلیش کې ورته وی stand near the door ring ټلۍ وهل ring the bell ټلۍ وها کوم یو کاستوي چې ټلۍ وها نو په انګلیش کې ورته وی ring the bell lie دروغ ویل don't tell a lie دروغ مو وایا که یو کس دروغ وي او موږ ورته وایو چې دروغ مو وایا نو په انګلیش کې ورته وایو don't tell a lie rise for work کار د پاره پاسا که موږ یو کس وایو چې کار د پاره پاسا نو په انګلیش کې ورته وایو rise for work hold نیول یعنی یو څیز نیولو ته وایي hold it دا ونیسه خو موږ سره یو څیز راسي او موږ یو بل کس ته وایو چې دا ونیسه نو په انګلیش کې ورته وایي hold it get حاصلول یعنی یو څیز حاصلولو ته وایي انګلیش کې get it دا حاصل کړه do وکا do your work خپل کار کوه خو موږ یو کس ته وایو چې خپل کار کوه نو په انګلیش کې ورته وایي do your work dig کنختل یعنی ځمکه را کنختلو ته په انګلیش کې وایي dig a ditch کنده وکنه خو موږ یو کس ته وایو چې کنده وکنه نو په انګلیش کې ورته وایي dig a ditch break ماتول break the egg انډه ماته کړه خو موږ یو کس ته وایو چې انډه ماته کړه نو په انګلیش کې ورته وایي break the egg behold وګوره behold he is coming وګوره هغه را روان دی که موږ وایو یو کس ته چې وګوره هغه کس را روان دی په انګلیش کې به وایي behold he is coming beat وهل don't beat children ماشومان مه وهئ که موږ یو کس ته وایو چې ماشومان مه وهئ نو په انګلیش کې به ورته وایي don't beat children begin شروع begin وی شروع کولو ته یو کار شروع کولو ته وی begin in the name of Allah د الله تعالی د نوم نه شروع کړه کوم موږ یو کس ته وی چې دا کار د الله تعالی د نوم نه شروع کړه نو په انګلیش کې ورته وی begin in the name of Allah ملګرو دا زمونږ نننۍ کلاس په دې کلاس کې موږ تاسو ته لفظونه راوړو چې هغې معنی هم موږ تاسو ته وکړې او هغه هم درته په جملو کې هم استعمال کړو ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم ووهئ ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو دپاره به تاسو ته د زموږ چینل نه همداسې ویډیوګانې میلاویږي اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله په یو بل نوي کلاس کې به تاسو سره ملاقات کیږي د الله په امان